بسم الله الرحمن الرحیم. د پنجابي استعمار او د هغه د پالیسیو د وجې په خپل وطن کې د ناامنیو سره مخ، په خپله خاوره او وطن د واک اختیار او وسایلو څخه بې برخه زما مظلوم ملته ډېر په مینه او احترام درته سلام وایم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستړي مه شئ. ماته ګران او محترم ولسه، د وطن یو ډېر بد حالات ستاسو مخې ته دی. د وینو اوښکو، د ظلم او جبر، د استعماریت یو لویه څپه په دې خاوره او وطن روانه ده. البته یو شی باید موږ وپېژنو، په ملتونو او قامونو باندې بدې ورځې، بد وختونه دا په یوه ورځ نه وي راغلي، بلکې دا په وختونو د مودې راسې د دښمن له اړخه د دوی پر خلاف ناوړې دسیسې منصوبې، د هغو اعمال، بیا د هغو پر خلاف د کام وطن د خلکو بېحسي یا په وخت باندې صحیح پرېکړې نه کول، نه ځوابول، هغه بیا په مستقبل کې، په راتلونکي کې د یوې ملت او قام لپاره د یو لویې بدبختۍ د ډېرو بدو او سختو وختونو سبب ګرځي. همدغسې که یو قام، یو ملت خپل ځان، خپله خاوره د داسې حالاتو نه وباسلې ده، هغه هم په یوه ورځ کې نه دي شوي، بلکې په یو موده کې صحیح فیصلې، پرېکړې او اعمال او یو سنسیټیو پاتې کېدل په دې هکله، قربانۍ او منظمتیا په دې هکله دغو راباسلي دي. بېحسي یا د غلط منزل او غلطې لارې انتخاب، په دې کې که قانونه بیا ډېرې قربانۍ هم وکړي، خو نتیجه نشي ورکولی هغه، ځکه چې غلطه لار یا غلط منزل ټاکل کله هم بیا ملتونو ته خبرز نه ورته جوړوي. په داسې وختونو او حالاتو کې زموږ او ستاسو فریضه څه شی دی، کردار څه دی چې موږ په شخصي توګه او بیا په اجتماعي توګه ادا کړو. زموږ د ملت د خپلې ښې ورځې، یعنې د خپلواکۍ تر سفر تر منزل پر کوم مزل دی، هغه په ښکلې طریقه د دغې وطن، د دغې ملت د ولسونو په خیر باندې وي او صحیح وشي. ډېرو محترمو او ګرانو وطنوالو، یو خاکه ستاسو مخې ته کېدم، بیا د وطن حالات درته کېدم، بیا د ګاونډي قامونو حال چې کوم محکوم قامونه دي، او بیا زموږ او ستاسو په فکر او عمل کې څه ممکنات دي چې موږ یې کولی شو یا کېدی شي. په دې باندې یو څو خبرې کومه. ماته محترم او ګران ولسه، چې یو قام، یو ملت په دې جدید دنیا کې نه عدالت ولري چې دوی ته انصاف ورکړي، نه سیکیورټي ولري چې د دوی ژغورنه او تحفظ وکړي، نه پارلمان ولري چې د دوی په هکله د دوی د خیر او ښه ژوند پرېکړې وکړي، نه میډیا ولري چې د دوی د غمونو دردونو خبره عامه کړي او خلک ورته متوجه کړي د حل لپاره، نه امبیسي ولري، یعنې په قانونو باندې چې بدې ورځې راشي بیا نوره نړۍ هم ورسره مدد کوي. خو که یو قام درسره امبیسي وهم نه لري، په بل ملک کې سفارتکاري په بل وطن کې وهم نه لري، او یو قام چې په مکمله توګه هیڅ په خپله خاوره اختیار ونه لري، نو تاسو څه توقع لرئ چې دغې قام حال بد شي؟ خو بیا که برعکس د په خاوره باندې دا چې ما کوم فکر یاد کړل، عدالت، پارلمان، میډیا، سیکیورټي یا نور، دا د ضد خلکو، د ضد استعمار چې کوم دی، د پر خلاف چې کوم دی، دا ټول شیان د هغه وي، هغه جوړ کړي وي او هغه په خپل لاس کې اخیستي وي، بیا باید شی حل وي، داسې کم حال به وي. او بیا چې کوم دا شیان جوړ شوي وي، هغه استعمار په داسې یو شکل ورته پېښ کړي وي چې دوی په دې خطا کړي وي چې که دا چېرې ستاسو دی او د مسلې حل مو هم هلته دی، بیا به یې څه حل وي. یعنې مثال درکوم، موجوده تاسو کوم یو داسې عدالت کېدلی شي چې هغه و پښتنو ته په یو پېښه باندې هم انصاف ورکړي. څومره ظلمونه وشول، څومره جبر وشو، څومره زیات، هغه نور خو پرېږده، د اے پي ایس د شهیدانو مندې خوندې هم تاسو د دغو عدالتونو مخکې څومره ډېرې ولیدلې چې اوښکې تویوي، جړا کوي، فریاد کوي، خو هېڅ یې اورېدل نه کېږي، بلکې الټا هم د دغو پښتنو د وهلو، ټکولو، بندي کولو دپاره بیا دا عدالتونه، دا نظام موجود وي. پارلمان په دې خاوره، یعنې موجوده پارلمانونه په یو شکل کې هم تا ته یا ستا د وطن د حالاتو د جوړولو هېڅ یو فیصد هم په دوی کې څه کیسه وینئ. مرکز دی وفاق، بیا صوبایي حکومت خو اوس په دې ټولو حالاتو کې موږ ګورو چې هغه ډېر زیات هم ښه کول غواړي یا پیاوړتوب کول غواړي، دومره وي چې یو ځای کې عام ولسونه په ډېره بې دردي شهیدان شوي دوی دعا ته ورشي، یعنې یوازې دعا وکړي، تر دې پورته څه حیثیت دی. که سیکیورټي یادوئ، نو دغه سیکیورټي خو دا پرېږده چې ستا تحفظ وکړي، هغه خو ستا د وهلو، د مړولو، د وژلو په خپله بیا د هغې دپاره د مسلح تنظیمونو ساتلي دي چې هغه دوی د ډیت سکواډ طور استعمالوي د ځان دپاره او تاسو پرې وژني. بیا که دلته میډیا وګورو، ستا په خاوره په پښتونخوا کې که پارلمانونه موجود دي، که عدالتونه موجود دي، که فوجونه او سیکیورټي سیسټم موجود دی، خو ورسره میډیا دفترونه به مو هم ښه ډېر لیدلي وي، ګاډي بیا ګرځي راګرځي. چېرې ستاسو دا ظلم او جبر پېښو ته کوریج ورکړی دی؟ نه، کله هم نه. یا په نړۍ کې دغه د پاکستان په نام یاد ملک چې دوی وایي چې دا د پښتنو موږ شرپا یو، دوی چېرې دا خیرپایي تاسو په نړۍ کې لیدلې ده؟ دغه اوس کوم ظلم جبر روان دی، دوی د دغې پر خلاف دنیا کې خبره کوي، نه هغه الټا ورته وایي ظلم جبر شته نه دی. دا پرېږده چې دغو خلکو دغه ټول نظام یو خیرپایي کړې وای یا نه کوله، نه کولی هم، دا دومره ګټه مسله، بلکې الټا ستا د وطن تباهي او بربادي کې سل په سله منصوبه بندي دوی درته جوړوي. یعنې که عام ولسونه راووځي، احتجاج کوي، نو احتجاج معنا دا ده چې یو چا ته جړا او فریاد کوم. دلته که ته جړا او فریاد وکړې، هلته میټینګ دوی دغه نظام دا پنجابي استعمار نظام دی، دا بیا په هغه نه پس ستا د هغې احتجاج نه پس دې ته نه راجمع کېږي، دې ته نه راټولېږي چې ستا مسله څنګه حل کړم، بلکې دې ته میټینګ کوي چې دا چا احتجاج کړی دی، دا څنګه وټکوم، دا څنګه ووهم، څنګه یې غلی کړم، څنګه یې مړ کړم. نو په داسې حالاتو کې د داسې یو نظام لاندې ژوند تېرول، ته خپل خلک ورکول، تاسو اندازه څه ده چې نن خو یې دا حالات دي، سبا چې کوم راتلونکی ژوند دی د دغو ولسونو هغه به څه وي؟ ته ښه توقع لرئ؟ هېڅکله هم نه. یو انسان چې ضمیر لري، یو ژوندی ضمیر لري،
هغه که خپل په خپل وجود نه دی دا هغه ظلم نه تېرېږي د بل انسان د بل ورور چلو کې پښتون نه شمېري انسان ښه شمېري د هغې په وجود دا دردونه او تکلیفونه چې ویني د ضمیر به دا نه برداشت کوي که ضمیر یې ژوندی وي چې دغه یو ښه ژوندی یادېږي راتلونکی به هم ښه وي بلکې په دې ټولو نومونو باندې د عدالت د پارلمان د ریاست څخه د ملک د سکیورټي فورسز د میډیا په دې نامه باندې دوی یو چا دوکه ساتلي وي چې ګویا همدغه عدالت که څه مسله وي خو عدالت ته لاړ شه معنا انصاف والته ملوي که څه کیسه کول غواړي او حل یې غواړي نو پارلمان ته لاړ شه که ستا څه ګیله وي نو باید په میډیا باندې خبره وشي یا خو درته وایي چې که ستا ته څه سکیورټي مسله وي خو دغه د ملک سکیورټي فورسز دي موجود دي دا به یې سمه کړي په دې هیله باندې دوی ساتل شوي وي حالانکه په اصل کې داسې هیڅ شی د دوی دپاره د دوی د تحفظ د دوی د غږ د پورته کولو د دوی په باره کې یو ښه مشوره او عمل رامنځته کولو یا د دوی د عدالت انصاف لپاره هیڅ شی موجود نه وي خو یو څوک یې په دې هیله کې ساتي او هغه شعور نه ورکوي دا خلک د دغه تباهۍ او بربادۍ نه د ځان باسلو دپاره هو صحیح ده چې یو مشکله لار به وي یو تکلیفونه او قربانۍ به وي پکې خو کم سے کم یوه ورځ خو به د دې مشکلاتو د دغې ګند نه ووځي یو خپل ژوند ته خو به سم شي ته لږ دا اوسني حالات زه یوازې د 2 اونیو 2 ویکس حالات درته بیانوم ته یوازې اندازه وکړه چې څومره ماشومان څومره زنانه څومره سپین ږیري څومره ځوانان شهیدان شول څومره ارمانونه د خاورو سره خاورې شول څومره زخمیان وشول څومره د دوی معاشي قتل عام وشو یوازې د 2 اونیو دا اوس خبره کوم درته خبر یې شوه نارت وزیرستان دروزم دا یو سیمه ده دا په مکمله توګه بازارونه ختم شول خلک پکې یعنې بلها ډرون کاټکپټر ماټر شهیدان او زخمیان وشول د دوی چې کوم هلته مارکیټ و دروزم ده بازار دا بازار مکمل ختم شوی دی دغه دلته د 1500 کورونو معاش چلیدو هله منځه لاړل دا معاش په اسانه نه جوړیږي یعنی رسول الرحمن د شیر الله د عمرونه په عربو ملکونو په خاوره باندې په مزدورۍ کې تیر کی هلته د پکلی کې ځان ته یو مارکیټ او پمپ جوړ کی او تراشه ځنګړنګ کې د ټول عمر خوارې او مزدورۍ د خاور سره خاورې کورونه بلها کورونه نه جماعتونه نه کړل هلته یو سکول و په شوه کې شوال ماډل سکول شوال یا شوال پبلک سکول او کالج 3000 سټوډنټ هغه سکول او کالج دا فوجان د پاکستان راغلل رنګ یې کو او بیا یې خپل ونیولو د 3000 ماشومانو مستقبل تیار شو حالات څنګه پیدا کیږي کیسه څه شی وا کیسه دا وا چې هلته د ګیسو ګاز چې کوم دی د هغو یو کویا ووتلو هغه چې ووتلو درېیمه ورځ دلته طالبان راغلل هغه کله د یو ځای نه فایرینګ ور وکړه کله د بل ځای نه فایرینګ ور وکړه او فوج ته جواز جوړ فوج ته دلیل او جواز جوړ شو چې اوس دا کلی دا د ګیس الریډي هلته په شوه کې ګیس کمپنۍ ماړي کمپنۍ دغه موجودې دي نور ځایونه نیولي دي همدغه علاقه پاتې وه دا هم په مکمله توګه باندې خلک وباسل داسې نه وباسي داسې وباسي اوس خو دا کورونه داسې ورډنګوي هغه یورپ کې څه یو پالیسي وکړه په قلم یل د ورکې سکریچ پالیسي وکړه سکریچ هم به نه هیره ده یعنې معنا دوی داسې د کورونه چې بیرته دوی د آبادولو یا بیرته ورته راتګ چې کوم دی چې د هغې فکر یې هم نه وشي دلیل او جواز ورته په دې جوړي چې د دې ځای نه فایرینګ باندې او هغه هم یو فایر پرې وکړي او منډه کې لاړ شي د کلي د منځ دومره جنګ دی ټوټل جنګ د دوی په منځ کې وو نه د فوج کې رنګ نه د دوی ځای رنګ د ولسونو کورونه او مارکیټونه رنګ او کوم ځای کې یو وسایلو په قبضه وشوه همدغه حال په تیرا کې وشو همدغه حال په سنټرل کورم کې وشو او هغه ولسونه او هغه خلک د سبا راپورته شي خپل غږ پورته کوي چې غدار دي د جنګ کې دغه میډیا لري پرېږده پنجابي میډیا د پښتنو ولګور هغه څه دي هم دغو مظلومو خلکو اوس په نشوران ساتلي دي پته چې دي د نشوران درته کې باندې پانکای څوک وو پانکای څوک وسړیا پانکای سره کرنل ما فاجت لکه څنګه چې تنن یو کرنل ایجنټ یو د خبرې کوي په واقع هغه هم ټرینینګونه درځنه سره نو یو خبرو پروپاګاندا هم دغه ولسونو خلاف ده تباہي هم دغه ولسونو ده او له هر پچا ټوپک څخه هغه هم په دې ولسونو په سریږي چې تاسو نه تاسو غلطي څه ده دا د پښتونخوا دي پښتانه دی په سیمه کې مینرالز او معدنیات اما په دغه ورځو کې تاسو لیدلی وي دا اوس د اتم مای یو څو ورځې مخ په هنګو کې په یو کلی کې هلته کلی دی دوړې نامې ده غالبا هغې پمپ ته عام ولسونه سره راجمع دي خپل مازدیګر وخت یا دې وختونو کې د خلک وي په بازار کې خلاصوي او دا فوج ورته ماټر راولي او په هلته 19 کسان یعنې شهیدان کېږي 15 زخمیان کېږي یو بلها خلک عام ماشومان او ښځې د خپلو کلیو کورونه منډې وهي ځکه چې دوی بمونه ورغورځوي اما په دغې ورځو کې دغې اتم مای باندې کاټکپټر ډرون وشولې په ونه کې یو سړی و 2 لوڼې وې 5م کلاس وې هغه 5م کلاس کې وي او دوی ارمان لري چې خپل لوڼه به ډاکټره جوړوم او دوی شهید شوی داسې زموږ د وطن د پلارونو د مندیو د ارمانونو سره پنجابی دا کوي پنجابی استعمار دا زموږ ماشومان درته ولي د یو ښکلي مستقبل چې کوم فکر وي هم چې هغه ختم شي په دغې ورځو کې دغه اووم اتم مای کې اول یو خودکش کېږي خودکش کې عام ولسونه وژل کېږي 4 مای باندې وشوله اعظم ورسک په 4 مای په اعظم ورسک کې خودکش کېږي عام ولسونه شهیدان کېږي زموږ د تحریک هلته یو کلي کې یو غړی و ظفر اقبال ځوان هلک هغه هم شهید شو عام ولسونه شهیدان ول بیا د هغې دا خو وسله والو لاره او بیا د هغې پر خلاف باندې فوج وایي چې موږ اوس کاروایي کوو یو نه تقریبا تر 14-15 زیات ډرون کېږي په مختلفو ځایونو ټوټل 18 ډرون شوي وي په هغه کې دا په کورونو باندې وکړي ځینې وخت په کورونو کې دننه بهر څوک موجود څوک نه موجود خو 14 کسان زخمیان وو څه پکې ماشومان شهیدان شول 4 مای باندې په اعظم ورسک کې خودکش کېږي د وسله والو لاړه او په هغه کې عام ولسونه زخمیان کېږي او شهیدان کېږي چې زموږ د پی ټي ایم د اعظم ورسک د داخل کلي یو غړی ظفر اقبال هم په هغه کې شهید کېږي بیا سکیورټي په دې دلیل او جواز باندې دلته ناامني ده کاټکپټر ډرون چې کوم دی هغه چګوي او په عام ولسونو باندې په اووم او اتم مای باندې 18 ډرون حملې شوي په هغه کې 14 کسان زخمیان وو عام په کورونو کې ماشومان په اتم مای باندې اعظم ورسک کې په دې ډرونو کې دوه خویندې وې د 5م کلاس سټوډنټ وې پلار یې ارمان لرلو چې دې نه به موږ ډاکټر جوړو تعلیم یافته به وي اما هغه دواړه په هغې کاټکپټر ډرون کې شهیدان کېږي په چیرې د ښځو د حقونو والا چیرې د انساني حقونو والا د یو پلار او مور د ژوند ارمان د خپلې لوڼې مستقبل هغه ورته خاورې کړو هغه هلته غوښه یو لکه د 5م کلاس یو سټوډنټ و ما هغه شهید شو
دا ماشومان ولي کورونو باندې ډرونونه ورکوي. داسې نه وي په ډرون کې کیمرا لګېدلې وي، داسې هم نه وي چې دوی ویني نه دا سړي دي دا ښځې دي، ویني قصدن کوي. هم په دغې اتم مای باندې په واړه مامون باجوړ ډماډوله ملکان کلي کې هم ماټر ګولۍ پاکې عام ماشومان شهیدان کېږي. په دغې ورځو کې تاسو د بنو د یو واقعه یو خوا هغه بکاخیل کې 2 ماشومان زخمیان وو. بلکې یو کور دی د کنګر پول سره نږدې، کنګر پول سره نږدې یو کور دی، غریب خلک دي، عام ولسونه زموږ دي پښتانه غریبان بې وسه خلک دي. نو په دې ګرمیو کې خلک د کورونو نه بهر یو پکای ورته ولګوي، بس ټول ورته کټونه سیټ کړي او بس هلته خوب کوي. همالته په تلي کې په هغو باندې د پاسه نه دوی ډرون بم راګزار کوي او 3 زنانه 3 ماشومان وو، 3 ماشومانې وې، 2 ښځې وې، دا پکې زخمیان کېږي. بیا بېرته چې زه هم هغه زموږ ملګرو خبره کوله چې هسپتال کې دا دومره غریبه کورنۍ وه چې هغه یو انجکشن چې کوم بهر ډاکټر درکړي چې بهر یې ستون راوړی دا خو پیسې دوی سره نه وي. بل طرف ته خو بیا دلته په هر شي باندې به د هر چا سره به مرسته هم وي، کیسې به هم وي، خو د غریب ولس سره بیا ریاست خو د وایي هغه عام خلک چې کوم دي هغه هم هغومره مددګار نه وي. لکه مروت کې تاسو ولیدل یو دماکه کېږي، نه کسان بېخي بې ګناه پښتانه هغه شهیدان کېږي. داسې نه وي چې دا نه کسان هم دا یو څوک خپل بچو ته رزق ګټي دی ورته شهید کړه، دا د یو کور یو معاش هم ورسره ختم شي، یو ماشوم سکول وایي د مور او پلار ارمان وي دی ورته شهید کړه. دا یوازې په دې څو ورځو کې ما خبره وکړه. دا اوس تاسو به لیدلي وي په غالبا 29 اپریل وه، اوس ورځو کې دا په لهجه چغې بېخي انسان دغه ذهن نه وځي، هغه داسې چغې وهي چې بچیان یې راته زخمیان او شهیدان کړل. وایي زما په کور یې بمبار وکړه، مونږ څه کړي وو، هېڅ بد نه دي کړي، خپلو کې سره جوړ دي، یوازې مونږ نه پرېږدي. ولسونه راغلل، دا پرېکړه وکړه چې یاره یو څو ورځې تیاري کوو، مونږ یو لاریون کوو. بېرته چې دوی لاریون کولو نو دوی ته پولیس لار بنده کړله او بیا یې انسوګیز پرې کول، فایرینګونه یې پرې کول، دوی نه پرېښودل چې هغه احتجاج وکړي. دوی که احتجاج کولی هم چېرې به تللی، خو یو ځای پر به تللي وای، یو څو خبرې به یې کړې وای، زیات نه زیات به یو څو خبرې کړې وای، ډېر سخت هم غږېدلي وای، اخر به تا ته ویلي وای چې یو څه انصاف راکړئ، سوال مې نه پرېښود، همدې ته هم نه پرېښودل. او بیا خیبر پښتونخوا پولیس په خپله هم یو ډول ځان داسې شماري چې موږ هم د مظلومیت شکار یو. وسړیه تاسو په خپله هم دلته د ولسونو خلاف څومره حرکت کوئ. عام ولسونه اوس تاسو د دغو حرکتونو د وجې تاسو سره د همدردۍ اظهار پرېښودلی دی. د پنجابي استعمار د خپلو ولسونو پر خلاف چې کوم آرډرز دي، کم سے کم د هغې نه انکار ورته کوئ. تاسو خو یو څو ځله چک کوئ د خپل ملت پر خلاف، د پنجابي خبره مه منئ چې ودره دا ملت بیا ستاسو سره څومره همدردي کوي، څومره یووالی کوي. هم په دغې ورځو کې دا یوه 2 اونۍ خبره کوم یوازې، دا نور خو تاسو وینئ چې تېرېږي. په 5 مای ډېر محترم مدرس استاد حضرت مولانا شیخ ادریس صاحب هغه شهید کړو او نه انصاف شته، نه عدالت شته، نه کیسه شته، نه خبره شته. تاسو د حسن خیل تحصیل چې کوم د پېښور دی، عام ولسونه دومره په خپل ژوند کې تنګ کړي دي، دومره د سحر او بېګا یو اندازه د ژوند پکې لګول مشکل شوي دي. غریبان احتجاج وکړي، څوک په دلته چا احتجاج اوري. د مومندو کې هلته یو سیمه کې ناڅاپۍ سیمه کې دا نامعلوم خلک کلي کې ګرځي، د کلي یو څو کسان راځي، هغه ته وایي تاسو څوک یې، خو کلي خلک یې نه پېژني، خو چې څوک نه پېژني هغه ته نامعلوم معنا دا چې نه وي معلوم درته څوک دی. نو اکلي نه یې شړي، د ځای نه چې د ځای نه لرې شي دلته، یعنې بادام نه دي او کیسې دي. بیا نیم ساعت نه وي تېر چې هماغه کلي ته د پاکستان سیکورټي فورسز راځي، هم زموږ عام ځوانانو ته د غاړو ته لاسونه ور اچوه او خلک څه کوه څه شول، هغه خلک هغه مونږ ته پکار دي مونږ یې وهو، چا زموږ دلته 3 کسان وو هغه نه وپرېښودل. معنا هغه نامعلوم افراد دوی خلک موږ هسې نه ورته ویلي کالونه مخکې نامعلوم افراد یوازې دغه ISI MI دي، بلکې دغه ځای پر ځای ثبوتونه راوځي. خلک یې سره د ثبوتونو نه سي. داسې که تاسو ګورئ یوازې دلته نه، په پنډۍ کې اوس دا پېښه وشوله، یو پښتون ځوان دی پنجابیانو شهید کړی دی. چې کله پښتنو د هغې نه بدله اخیستی دی، دوی په کورونو ورننوځه، ما د ښځې ما د بچیانو د ماشومانو هېڅ څه درته وایي دا عدالت ته ولې نه تلل. ښه نو په عدالت کې ورته انصاف ورکولو. ته یو مثال ورکړه چې فلانکي پښتون ته موږ انصاف ورکړی و، عام خلک به خپل دې شي نه قلاروي، وایي بچ واقعا عدالت شته دی. نو خبره په دې امتیازي سلوک پرې کومه. کراچۍ کې هم تاسو لیدلي وو چې دا هم په دې ورځو کې د څو ورځو کې غالبا 11 مای کې یو اکاخیل وو، هغه یې شهید کړی و په وهلو چې پیسې به راکوي. هلته پخوا روانور وه، اوس هلته د کسټم وال دي. هماغه څه چې روانور کول هلته کسټم والا سره د پولیسو هماغه کار هغه بتاخوري شروع کړې ده. زه هلته لږ د پښتنو تاجرانو ته هم وایم چې ولې غلي یې، ولې خاموشه یې، ولې په یو ځای غږ نه پورته کوئ. کم سے کم دا مسله خو د خپل ملت مخې ته کېږدئ، نه د شي ملت اوس څه کولی. په حافظه کې خو به وي، دنیا خو به دا لیدلي وي سبا چې پښتانه د دوی سره څه کوي، خو دنیا به هم وایي چې حقدار دي چې پښتانه د دغو خلکو نه خپل انتخاب واخلي ځکه چې پښتنو سره شوي دي. دا یوازې ما د 1-2 اونو خبره وکړله، 1-2 ویکس. راشه وګوره په دې وطن کې روزانه کرفي ده، په دې وزیرستان او په دې سیمو کې کرفي ده. ته مکین بازار، مولوي خان سرای، ته وانه وګوره، دلته میرانشاه میرعلي خو په کرفي باندې نور داسې کړي چې تباه دي. داسې د نورې چې کومې سیمې دي تر باجوړو پورې دا کرفي یوازې دا نه ده چې خلک تګ راتګ نه شي کولی، دا د پښتون هم یو معاشي قتل عام دی. د دوی بازار بند شي، د دوی معیشت بند شي، د دوی سودا بند شي، عام خلک ژوند تېروي، معیشت ورته ضروري وي، دوی هغه ځنې اخلي. همدغه خلک بیا سبا مسافرۍ ته او پردي وطنونو ته نور مجبور شي. هغه لږ څه خلک چې پاتې دی هغه هم دې ته مجبوروي چې څومره هم دا وسلوال تنظیمونه دي د هغې نه ایز ډیت سکواډ کار اخلي، مستقل کلي یې جوړې کړلې او په هره کیله کې انټرمنټ سنټر یې جوړ کړی دی، بس چې څوک د کلي په شاوخوا کې تېرېږي عام خلک دوی یې نسي ورچوي. د ظلم، د وحشت او بربریت یو داسې ماحول جوړ کړی دی چې خلک غږ نه وکړي. خلک یعنې پښتون او پښتونخوا دا نور په یو شکل کې یوازې د پنجابي د غلام په نام یاد شي، بل یې هېڅ پېژندګلي پاتې نه شي. د تیرا کډوال کورونه نه راوباسل، د طالب او د پوځي جنګ دی چې کومه ورځ نه ولسونه راوتلي دي، د هغې ورځ نه پس نه د کاټ کفتر ډرون شوې ده. حالانکې چې تر څو هلته ولسونه وو، په وادونو یې بمبارونه ورکول، په کورونو یې بمبارونه ورکول، په جوماتونو کې په یو ځای کې ولسونه نه پرېښودل. خو چې څنګه راووتل، دوی دواړو لاړه په یو بل باندې بیا چا حمله نه ورکړه، بیا هېڅ شی نه و، نه اپرېشن و نه څه و. دوی ته لږې اندازه د دغو غرونو د مدنیاتو چې څومره به یې باسلي وي څومره به یې نه وي. خو کډوالو سره یو وعده کړې وه IDP سره چې موږ به بېرته په دومره ټایم کې تاسو بېرته خپل ځای ته رسوو. وخت یې پوره شوی دی، سخته ګرمي په خلکو را روانه ده. په یو کمره کې هغه ورځ هم د باړه کې د چا تقریر راوېدلو، ویلې یو کمره کې پوره فیملیز اوسېږي. دا ګرمۍ موسم په یو طرف باندې لوډ شیډینګ بیل دی، ګرمي بیله ده، د IDPs ژوند وي په یو کمره کې، په یو روم، په یو کوټه کې پوره فیملي وي. خپل داسې یو ژوند اندازه لګوئ
چې هر ساعت تا ته یعنې زړه درتنګېږي نور د ژوند نه. دغه یو حال دی. اوس یوازې په IDPs نه په ټولو پښتنو باندې د ګرمۍ موسم کې ډېره سختي وي. د پښتنو په خاوره جوړه بجلي دا به پښتنو ته نه ملوي. حالانکه په دغې پښتونخوا کې لاړ شئ کینټونو ته، یوازې تیرا IDPs نه په ټولو پښتنو د ګرمۍ په موسم کې یو بد حال وي، لوډ شیډینګ وي. او په پښتونخوا کې یوازې په کینټونو کې د دوی په کیلو کې هلته بیا لوډ شیډینګ نه وي، هلته بیا انټرنیټ هم وي، ټلیفون سروس هم وي، هلته بجلي هم وي، هر شی ځان ته برابر. په پښتانه چې په خپله خاوره بجلي پیدا کېږي د هغې نه محروم دي او کوي هم په ډېر چک ریټ باندې هغه خپله بجلي دوی ته ورکوي، پیسې دوی اخلي. د بر وطن کډوال په ښارونو کې نه پرېږدي وینسي، ته دا انساني ظلم ته وګوره. په ښارونو کې په کلیو کې نه پرېږدي وینسي، بیرته دوی هلته ورته هولډینګ کیمپ وایي، هغو ته یې بوځي. هولډینګ کیمپ معنا ګوانتانامو وي، یو جیل غوندې حالات هلته دوی ته جوړ وي. په لارو کې دا د تورخم په لارو کې په نورو ځایونو کې کله کله یو میاشت په دې لارو کې دوی سره د بچو په ګاډیو کې ولاړ وي، نظام نشته دی ورته. په ظلم او جبر یو ځل باسي او بیا د تګ هم انتهایي غلیظه او ظالمانه لار ورته خپله کړې ده. بل خوا ته هلته هم بمبارونه پرې کوي، هلته هم عام ولسونه نه پرېږدي. او خو پوه شه داسې نه ده چې دغه نه یو نفرت احساس کړی دی که نن څوک درته څه وایي یا که سبا څوک د دغې سره د عمل کوي. نو ما د دغې 2-3 کاله مخکې به دې تقریر هم کړی و چې دغه ذمهوار به ته وې ځکه چې نفرت تا جوړ کړو، تا خور کړو، تا ظلم جبر وکړو. آیا خلک چې سره د عمل کولی شي هغه به هم نه کوي؟ ته دا سوچ لرې دومره غلامي هسې هېڅوک هم نه در سره مني. نو په دې ټول ظلمونو په دې ټول جبر دا ما صرف د 2 اونیو خبره درته وکړه، چېرې د لاړ شي. آیا پښتانه یو عدالت لري یا په دې خاوره زموږ په خاوره کې څومره عدالتونه جوړ شوي دي؟ دا د پاکستاني سرکار په نامه په دې کې یو عدالت شته چې ما د دغه 2 اونیو یوازې د 2 اونیو خبره مې وکړه چې دغې د یو پېښې هم تاته انصاف درکړي. دا په خاوره چې کوم صحافیان میډیا او اوس په کې ډیجیټل هم راستلي دي د فوج لغه دا یو شته چې ستا دغه غږ پورته کړي. ستا په خاوره باندې په دلته صوبایي اسمبلۍ یا تر وفاق پر ستا په نامه باندې د پارلمنټونو خلک دي، یو شته چې راټول شي دې ته منصوبه جوړه کړي چې تا د دغې حالات نه څنګه وباسي یا تاته انصاف درکړي. تا په خاوره خو بلها کلي دي، تانې دي، لوی سکیورټي نظام دی، په دې کې یو ځای داسې شته دی هغه په دې حالاتو د دغې واقعاتو انصاف درکړي یا د دغه نه ژغورنه درکړي، بلکې چې کوم دي دلته هغه ټول ستا پر ضد دي او ته خبره که رسوې هم تر دوی پر به رسېږي. نو هغه ته چې خبرې دا ټولې ورسوې ته چلو یو څوک راووتل لکه هغه ورځ چې د خیبر خلک راووتل چې چلو موږ د خبرې رسوو احتجاج یې کولو، نو دوی دې ته نه وناست دغه ریاستي نظام چې دا اوس موږ څنګه وارو چې د مسلې حل شي، بلکې دې ته یې فیصله وکړه چې دا څنګه موږ ووهو، وایي ټکول، شیلینګونه یې پرې کول، فایلینګونه یې پرې کول. نو په داسې حال کې چې یو اړخ ته دا حال وي او بل اړخ ته د دغو ولسونو د ځان سره د ساتلو لپاره یعنې پنجابی استعمار چې دا خلک د ځان سره هم وساتي چې د باغي نشي یو ښه ژوند په طرف باندې دوی قدم وانخلي. د دې لپاره بیا داسې قوي پروپاګنډې د وختونو نه کړي دي د خلکو په ذهنونو کې هغه تر ایمان زیاتې قوي پرتې دي. یعنې دا د ارڅ په دی خپل وایي چې زما زموږ پلان کوي داسې اوس تا زموږ چې کوي دا ستا نه دي ستا دښمنان دي. یقین وکړه تر دې حده پورې پروپاګنډه پرته ده چې اوس هم د پښتنو په ذهن کې لا دوی دغه کیسې کوي چې پنجاب بډا بایي. وسړیه اول خو پښتون قام دی، پنجاب د خاورې نام دی. دا خو لکه یو سړي ته چې وایي چې ستا د کور مخکې چې کوم د بل چا پلاټ دی هغه پلاټ ستا ورور دی. وسړیه پلاټ ځمکه د ورور نشي کېدای، د ویلېج ځمکه. اول خو هغه پنجاب د قام نام نه دی، پنجاب د ځمکې نام د خاورې نام دی، د علاقې نام دی، کوم دریابونه کې شوي. بیا که ورورګري ته راځي د ورونو خو یوه ژبه وي، یو پلار وي، نو چېرې د پښتون او پنجابي یوه ژبه ده یا یو پلار دی یو کیسه دی. اول خو د ورونو ژبه یوه وي، پلار یې یو وي، کلتور یې یو وي، هر څه یو وي. آیا داسې شته دی؟ نه نشته دی. بیا بډا بایي څنګه شو؟ بډا بایي خو دې ته نه وایي چې د چا اولاد زیات دی، بډا بایي خو هغه وایي چې عمر د چا زیات دی. نو تر تا خو د بلوچ عمر زیات دی، په هغه نه بیا د سندي عمر زیات دی، په هغه نه بیا د پښتانه عمر زیات دی. نو ته خو په عمر کې یعنې 1500 کاله مخکې تاریخ چې ګورې دا ټکی پنجاب نشته، خو که په زرګونو کالو ګورې بیا دلته نور چې کوم قامونه پراته دي خو بیا نامونه او پېژندګلي او سلطنتونه دي پوره. نو ته اول خو بای نه بیا خو بډا بیخي نه یې، بلکې د دغو نورو قامونو پښتانه د عمر د بچي په ځای هم نه کېږي. یوازې دا ده اوس یې د خلکو ذهنونه جوړ کړي دي، عام خلک غټ خلک هم په تقریرونو کې وایي دا بیا بډا بایي دا یو نه دی، دا په څه شي بډا بایي شو؟ یوازې دا چې زورور دی، خلک وهي او ټکوي او هر شی د ده په لاس کې دي، اختیار یې په ځان ته اخذوي، په دې باندې څوک بایي کېږي نه، په دې باندې خلک دښمن دي. دا جنرالي یو کیسه مې هسې کوله څومره د پښتانه ذهني یو ډول داسې کیسې ور اچولې دي چې دوی په ذهن کې پخې پرتې. یقین وکړه اوس هم ستا سل په سله پښتانه په دې یو کنفیوژن کې یعنې کنفیوژن نه دی ورته، بلکې دوی یقین دي رښتیا دوی ته وایي هم داسې چېرې نه شي یو کېدلی، ځکه هم چې تاسو خو تر ټولو غټه آبادي چې کوم د یو سیمې په حواله سره دا په کراچۍ کې دی، دا کوم دروغ او د پښتنو په ذهن کې راشي. وسړیه کراچۍ یو پوره ډیویژن دی، شپږ ضلعې دي او ټوټل د پښتنو هلته آبادي تر 15 لکه پورې ده، او د پېښور ډیویژن 1 کروړ نفر آبادي ده. هلته لا په دې ډیویژن په سطح ورته وګوره. هسې دا جنرال په دې پورې خبره کوم چې یو اړخ ته ظلم دی، بل اړخ ته بیا پروپاګنډا یې هم دومره قوي کړې ده چې دی په نورو شیانو کې په نورو کیسو کې یعنې چې قزان نشي خلاصولی، ته وړوکی یې، ته کمزوری یې، دا خبره کول چې پنجاب بډه وایي دا خپله نسل پرستي ده. څنګه چا بډه کړلې؟ خپل ځان ته بډه ویل، د نور د سیندي نه هم د بلوچي نه هم ځان غټ شمارول، ځان لوی شمارل په نورو قامونو نه. اصل نسل پرستي خو دا ده. دلته خو چې کوم خلک د دغه نسل پرستۍ خلاف خبره کوي چې د غلط غږیږي هغو ته نسل پرست وایي، چې څوک اوریجنل نسل پرست دی هغه ته یو اړخ ته ظلم دی، بل اړخ ته داسې پروپاګنډا ده چې نور قامونه ټیټ وساتي، لاندې وساتي، په ځان یې باور وساتي او دا ورته وایي چې که ستا د خلاصون هېڅ لارې نشته دی په ذهن کې ور جوړ کړي. نو په داسې حالاتو کې بیا سوال پیدا کېږي چې د مسلې حل به څه شی وي، یعنې موږ څنګه کولی شو چې د دې کې مسلې نه وځو. دا مسله دلته زموږ سره په ګاونډ کې د بلوچو، سیندي او ګلګتي او کشمیري قام سره هم لګېده. داسې نه ده چې یوازې په دې اوس حال کې موږ یو چې پښتانه یو چې هغه لا د دې ګرداب نه ځان نشو باسلی، د نورو غریبان هم خپل کوشش کوي، خو خبره دا نه ده چې هغه کوشش نه کوي، کوشش کوي، او البته کوششونه هم یو وخت غواړي، یو پختګي غواړي، یو لیول غواړي. نو ټول لګیا دي چې یو لیول ته ځان ورسوي. همدغسې موږ پښتانه هم کوشش کوو چې صحیح ده موږ لږ لیټ یو، تر نورو ډېر لیټ شوي یو، خو د خپلې خاورې د خپلواکۍ دپاره ځکه چې بل یې حل شته نه در سره. موجوده نظام په هیڅ شکل ځکه چې بدلېدای نه شي، که لږ لږ بدلون راځي هم د پنجابي استعمار د کوم فوج د هغې مطابق راځي، یعنې نور بیا د سختوي. دې کې د راحت یا په دې کې لږ څه د ګزارې شکل جوړول د هغې سوچ نه دی لګیا، نور څنګه سختېږي د دغې لګیا دی. نو په داسې حال کې نه دا چې یوازې ستا نن خراب دی، دا اوس وختونه خراب دي، ستا راتلونکی به هم تر دې ډېر بدتر وي. تاسو خپله اندازه لګولی شئ د دغې ما چې یو خاکه درته پېښ کړی کېدای شي. د دغې حل بیا هغه د انسان نه یعنې هغه څوک ما خو د دغو اولسونو سره د دغې وطن یو سیمه نه ده پاتې چې زه نه یم ورغلی.
یو دوه ځایونه پاتې وو هغه مې هم ډېر خواهش دی چې شوي وای یو پاراچنار وو یو اپر دیر وو نور د دې وطن یو کلي یو علاقه ته موږ ځان ورکړل عام ولسونو ته موږ خپل ولسونه واورېدل موږ ولیدل ظلمونه دردونه موږ بیا دا نظام ولیدلو بیا احتجاج موږ هر یو شکل ولیدو د خیبر جرګه ته چې موږ راتللو څه داسې نه وو راغلي د ډېرو لویو تجربو سره موږ راغلي وو د ډېرو لویو تجربې سره موږ دا موږ کام ته په ډېرو کالونو خواریو محنتونو ګرځېدلو او یو خواري کولو د دوی اورېدلو د دوی دردونه انډرسټینډ کولو نه پس دغه ځای ته راټول شو ډېر لوی ملت راټول شو بیا په ځای پرېکړې وکړې دا دوه خبرې څه وې خالي دا دوه شکونه چې بار بار یادوم هم چې یو دا چې موږ ځان ته خپل مرکز ولرو هلته د مرکز د جوړولو خبره شوه بل دا چې موږ خپل ځان ته سکیورټي فورس ولرو هر ځای له 3,000 کسان نو ته چې خپل مرکز دې لرلی وای خپله د یو شورا لرلی وای هغه فکر ستا د وطن پاک لکلی په هغه کې ټول په متحد شکل کې هم ناست وای بیا د هغې د هرې پرېکړې د عملي کولو لپاره یو سکیورټي فورس هم وای بیا به کم سے کم د خبره زموږ په حق کې تر ډېره حده روانه وای ظلم دومره زیات نه راسره کېدلی دا نه دی چې پنجابی استعمار تا نه یره نه لري خو ستا د کوم شکل نه چې دا یره څه لري دا یې کوشش کوي چې هغه شکل ته چېرې جوړ نه کړي دا یې همیشه هغه وجود دا ملت یې ولري چې نور دا یره لري که پښتون کله هم خپلېږي وجود ته هغه اوریجنل وجود ته راغی بیا پنجابی په تا ظلم نه شي کولی خپله هم منډه درنه وهي چلو هغه نه وشوله بیا څه کېدلی شي بیا موږ ته په هغو وختونو کې هم دا اندازه راته لګېدلې وه چې دا ټول شریکه نه شي کېدلی په دې کې داسې شته دی چې هغه ناکامولو کوشش کړي یا نه ځي په دې کې نو بیا به موږ په ایډوانس کې هغه تیاري هم د داسې کړې وه چې عام ولسونه موږ څنګه سره ستړی شو خو چلو هغه وخت تېر شو دا نه ده چې هغه پرېکړه به عملي نه شي یوه ورځ زه په یقیني سره ته وایم چې هماغه څه چې هلته ویل شوي دي هغه یوه ورځ بیا هم عملي کېږي البته لږ وخت به دا تیاریانې غواړي په اوس وخت کې یو اړخ ته په موږ ذمهواري ده یقین وکړئ تر تاسو زموږ ډېره زیاته تاتی ده چې څنګه زر تر زره خپل ملت د یو مضبوط اعلان وکړو یو داسې لایحه عمل یو داسې لار ورته رامنځته کړو چې مستقله توګه باندې دا ملت د دې دردونو تکلیفونو نه وساتي دا ملت په رښتیا یو عظیم یو تکړه یو سیال ملت جوړ شي یو سیال وطن جوړ شي د نورې دنیا سره خو ځینې کارونه د انسان په وس کې نه وي البته خواري محنت ورته کولی شي خواري محنت په ښه ایمانداري سره ورته کوو نور دوی رانه ورک نه دي داسې هم نه ده نه موږ ختم شوي یو نه دوی رانه ورک دي ورځ سره برابره به شي داسې هم نه ده مایوسي بیخي نشته رښتیا درته وایم زه 1% هم نه یم مایوس پوهېږم چې که په یو اړخ په کام کې کمزوري شته دی خو په بل اړخ یو داسې شمېر د ځوانانو د دغې ملت د دغې ولسونو شته دی چې هغه انقلاب ته هم خپلواکۍ ته هر شي ته ښه تیار هم دي او رښتیا راوړي هم او ثابتوي به هم داسې یو اړخ ته به لږ کمزوري وي هغو ځوانانو ته هم وایو د وطن خلکو ته هم وایو چې د خپل ملت د خپلې خاورې نه بې حسه مه پاتې کېږي یو اړخ ته به زموږ د وطن د ملت ماشومان په وینو کې سره پراته وي بل طرف ته به دلته یو تعداد خلک هغه د ټیک ټاک په شیشو نه راکېږي چې کوم څه کوي هغه سړی نشي بیانولی ما د دغې باقاعده یو سټډي وکړله چې دا اپس مختلف دي دا زموږ پښتانه څنګه یوز کوي دا منمه چې ډېر خلک د ملت خبره پکې کوي اوري هم خو څه خلک داسې هم سره چې هغو د پښتنو دغه دردونو ته چې کوم کوریج ورکېدلی شي هغه ټرافیک دوی نیولی دی هغه دوی نیسي یو برخه نه دا بې حسي ده او دغه بې حسي قام او ملت ته ډېر تاوان ورکوي دښمن ته ډېره لاره جوړوي زه منمه دا خبره په چا بده نه ولګېږي زه بالکل اتڼ د خپل کلچر برخه منمه که ووایه اتڼ خو داسې کلچر هم نه دی دا چې یو طرف ته د ماشومانو وینو سره لاسونه راته اتڼ کوي دا نه وایم چې مې کوئ خو دا هم چې د خپل ملت د خپلې خاورې د دردونو یو احساس هم باید وي د انسان سره نو یو منم چې یو طرف ته بې حسي خو یو ډېر خلک راویښ هم دی او ډېر خلک په یو انتظار هم دي چې یو صحیح لار برابره شي بیا دا ملت قربانۍ ته تیار دی زه په یقین سره وایم زه په ایمان سره وایم چې انشاءالله موږ به خپل کوششونه کوو او انشاءالله چې داسې لار او طریقه به ضرور سمېږي البته چې اوس کوم حرکتونه کېږي باید په دې کې د مایوسۍ عنصر موږ شامل نه کړو مثال درکوم دلته جرګې کېږي په مختلفو علاقو کې دا سبا او بله ورځ هم د شمالي وزیر سبا ورځ سبا په شوه چې کوم چوک دی په شوه چوک کې د اطمانځای جرګې د پی ټي ایم او د نورو تنظیمونو شریک یو جرګه ده چوک باندې وي دلته چې کوم حالات روان دي بیخي کلي ته ورځي هلته یو خپل کوشش کوي باید ټول پکې شریک شي نو دا څو ورځو کې اوس په باجوړ کې هم پرلط شروع کېږي هلته چې کوم د اجتماعي کوچونه دي دغو د کیمپونو مخته داسې په نورو سیمو کې هم دا حرکتونه کېږي دا حرکتونه ته د مایوسۍ جمع مه ورغنده یو په دې هېڅ نه کېږي دا داسې نه داسې نه ده ځکه بیخي غلی کښېنې بیخي څه کېږي په هغې هم هېڅ نه کېږي خو کم سے کم ستا دغه حرکتونه دښمن ته هم خپل ملت ته دا یو احساس ورکوي چې دا خلک بې حسه نه دي دا خلک به بې وسه وي خو بې حسه نه دي دا خلک به بې وسه وي خو بې غیرته نه دي نور یې وس نه رسېږي دومره وس یې رسېده د خپل غیرت مطابق دا هم کړی دی دا کوي نو دغو خلکو ته یو پی ټي ایم خو به همیشه وي ورسره عام ولسونو ته هم وایو چې څومره ورسره کېدلی شئ څومره هم مرسته درنه کېږي دغو دا کامیابوئ دا تکړه کوئ زه پوهېږم چې دا یو درنه احتجاج به څومره نتیجې ورکړي څومره به نه ورکړي چې څومره یې ورکوي هماغه صحیح دي تر هېڅ نه چې هېڅ نه وي تر هغې نه دا هم بهتر دي تر هغې باید موږ دغه عمل ډېره ویښتیا پیدا کوي قامونه ویښوي دا نیکسټ کوېسچن چې راغی چې په دې څه نه کېږي اوس نیکسټ وکړو دا هم د یو ډېر عمل شوی دی کار نه پس راغی دغه هم ډېر زورور کوېسچن دی په خپله هم دا صحیح بد کوېسچن نه دی خو البته د دې کې په نام باندې د ملت اکټیویټیز هم کمزوري کول یا د هغې پر خلاف د خپلو اکټیویټیز پر خلاف موږ خپله پروپیګنډا جوړېدل چې دا هم زموږ د ولس نه چېرته هم ونه شي باقي د ځوان کول ته صرف دا وایو یو عملي میدان دی چې دغه کېږي څومره د اکټیویټیز کېږي بل دا هم چې سوشل میډیا باندې سپیشل چې ته ټویټر وګورې نور په دې کې پښتانه د خپل ملت په هکله ډېر کمزوري دي په مقابل د نورو ګاونډي زموږ چې کومه ورور قامونه ملتونه دي دلته نو دغه ته هم لږ توجه ورکړئ یعنې داسې د ولې یوه پېښه شوې وي چې تا پرې خبره نه وي کړې تا د هغې په هکله باندې د دوی سره همدردي نه وي ښودلې تا د هغې په هکله د ظالم پر خلاف خبره نه وي کړې یا د دغې ملت پر خلاف باندې دومره میډیا یې راکېنولې ده د هغې هغه پروپیګنډا تا نه وي نیولې نو په دې کې هم باید زموږ ځوانان برخه واخلي د تحریک ملګري چې کوم د لیاقت تلین و کورنۍ ته ډېر د تسلیت وایو خدای دې لیاقت صاحب وبخښي د تحریک او د ملت د خیر دپاره یې ژوند تېر کړی و زموږ نه به کله هېر نه شي داسې زموږ نور شهیدان څه تېر شول څه تلینونه یې را روان هغه به د هغې مطابق وي او قیدیان دي که شهیدان مو دي که قیدیان مو دي هم زما خوږو او درنو ما ته ډېر ګران ولسه
تاسو په خاطر دی او دا په تاسو احسان نه دی نور هم ورکو ځانونه ټول شي قربان موږ تاسو دا بد ورځ نشو لیدلای هیڅ څور دا اوس هم چې حالات تیریږي یقین وکړه ما ته یعنی هر یو واقعیا هر یو عمل خلک کډوال کیږي یا ظلم کیږي یا جبر کیږي هغه زمونږ د برداشت کې نه وي دومره یعنی ډېر په مشکله بیا هم کوو چې دغه کارونه چې کوم لګیا دي باید په دې توجه وشي مستقل حل راشي یعنی واقعا خپل خلک خپل ولسونه راته یادېږي د دوی سره زما ژوند نور ورته خو د دوی سره وګرځېدم چې ناستم پاتېدم یو ځای ته ورشم بل ځای ته وصله وکړه یا عام ولسونه راپورته کوي یو خبره چې دوی ته راکړېدلی شي هغه وکړه زما ژوند اول هم دغه اوس هم راته یادېږي هر ځای خو دا اوس هم چې څه کوو که اوس نشي ثابتولی تاسو خپله وخت ثابته کړي چې موږ ورک نه وو چې څه مو هم کول د ملت په خاطر مو کول که څه هم آسان نه وو هر څه خو بیا هم باید وکړي چې موږ زر تر زره د دې جوګه شو چې خپل ملت ته یو مضبوط اعلان وکړو هر کې کډیان چې کوم دي هیڅ کله چې هیر نه کې حاجي عبدالصمد علي وزیر په کېد کې دي په سیند کې هیڅ د هیرولو خلک نه دی نور الله ترین او حنیف پښتین هیڅ د هیرولو خلک نه دي ذاتي هیڅ مسله نشته نن هم په خدای چې دا ورسره ومني چې موږ د ملت په سر نور ننګ نه کوو په هغه ورځ خلاصوي هم د دغو ولسونو د دغو ملتونو باندې ننګ او غیرت او د هغو پر حواله یو ملي تحریک چلول دا یوازینۍ ګناه ده د پی ټي ایم سره چې څه هم کېږي څه هم ورسره کېږي یوازې دا ده چې د پنجابي استعمار خلاف یو رښتونی لار یو رښتونی غږ یو رښتونی عمل او د ملت یو رښتونی همدرد دا چې په کومه ورځ هم نعوذ بالله دا کېدای نشي هسې یو مثال درکوم چې که دا هېڅ هم نه کولی هېڅ چا به هېڅ نه به ورکوي نه به جیل نه به بل خو دا چې کېږي د جیلونه تکلیفونه شهادتونه یا هر څه کېږي دا همدغه وجه ده او موږ په دې خفه نه یو ملت څوک دی ولس څوک دی موږ یو موږ خو څه داسې نه وه چې غټ خلک موږ خو داسې نه وه چې څه اول نه یا هغه نه موږ خو ډایرکټ ولس یو دا موږ خپل دغه ولسونو بس ته دا کار وکړه دا کار وکړه رسم سره منظم کړي دي ډېر په مشکله خدای مو تل په خیر شه لره خدای مو آباد لره په آخر کې د ورور کامونو په حواله سره یو څو خبرې په اردو ژبه کې کوم چې دوی پې پوه شي हम जितने भी पख्तूनों के बाई कौम हैं जैसे कि बलोच है कश्मीरी है सिंधी है गिलगित बल्तिस्तान है दीगर अक़वाम है इनको भी हमारी पूरी कौम की तरफ से पैगाम है पूरे पश्तून कौम की तरफ से कि पश्तून कौम बलोच एग्जीक्यूटिव कमेटी या उनकी जो लीडरशिप है मारंग बलोच व दीगर जो खेद है उनको हमेशा याद रखते हैं और भूल गए नहीं हैं उनको और उनकी कुर्बानियों को और इनके इन मुश्किलात को जो वो झेल रहे हैं जो कुर्बानियां दे रहे हैं उनको सलाम पेश करते हैं और इनकी रिहाई के लिए और इन तंजीमों के साथ भाईचारा और इन तंजीमों के साथ इन कौमों के साथ बलोच के साथ और दीगर कौम जो है इनके साथ भाईचारा ये हमारी दिलों की ख्वाहिश है ये पश्तूनों के दिलों का अरमान है कि हम भाइयों की तरह एक दूसरे के साथ हो इनके दो बंद और ये जो सख्तियां आप लोग झेल रहे हैं इन सब का हमें आगाही भी है और आप लोगों के साथ हम इस गम में शरीक है हमदर्दी है यकजहती का इजहार करते हैं इस तरह गिलगित बल्तिस्तान के जो सियासी खेद हैं या वहाँ के जो सियासी कमेटियां हैं इनके साथ भी हम पूरी पश्तून कौम भाईचारे का ऐलान करते हैं इजहार यकजहती करते हैं जो वहाँ पर मुख्तलिफ वक्तों में इनके खिलाफ जो अमाल होते हैं रियासती इस्तेमारी रियासत की तरफ से उनमें हम इन्हीं